زموږ رب ډېر مهربانه دی. خپل بنده هیڅ وخت د خپل دربار ناهیلی نه لېږي. یو فقیر د یوه شتمن کور ته ورغی او ورته وویل: خبر شوی یم چې د شتمنۍ یوه برخه دې د خدای په لاره کې نظر کړې ده او فقیرانو ته یې ورکوې. نو زه هم فقیر یم. شتمن ورته وویل: ما دا پیسې د ړندو لپاره ځانګړې کړې دي. فقیر لږ سوچ وکړ او ویې ویل: ای د الله بنده، اصلي ړوند خو زه یم چې د کریم خدای دروازه مې پرېښوه او ستا په څېر بخیل دروازې ته ودرېدم. دا یې وویل او روان شو. شتمن سړي د دې خبرې په اورېدلو ډېر متاثره شو. په فقیر پسې یې ورمنډه کړه. غوښتل یې چې پیسې ورکړي، خو فقیر د پیسو له اخیستلو څخه انکار وکړ. چې هر څه غواړې نو له خپل رب نه یې وغواړه. زموږ رب ډېر مهربانه دی. خپل بنده هیڅ وخت د خپل دربار ناهیلی نه لېږي. د هغه خزانې هیڅ وخت نه ختمیږي. أتاك وأنت تخبر بالنوى